د خندق د جنګ ګټلو نه پس یوه شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب ولیده چې هغه د خپلو ملګرو سره د کعبې طواف کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته خبر ورکړ چې د عمرې کولو اراده لري. د هجرت په 6 کال رسول الله صلی الله علیه وسلم د 1500 صحابه کرامو سره د مکې په طرف روان شو، لیکن قریشو د دوی د مخنیوي لپاره د خالد بن ولید په مشرۍ کې 200 کسان راولېږل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عمومي لاره پرېښودله، په یوه بله ناهمواره لاره حدیبې ته ورسېده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د قریشو یو استازی راغی د مسلمانانو د حال معلومولو لپاره. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل موږ صرف او صرف د عمرې ادا کولو لپاره راغلي. دغه سړی چې کله واپس مکې ته لاړه نو قریشو ته یې وویل ما د روم باچا لیدلی دی، د یمن باچاهي مې لیدلی ده او د ایران باچا مې هم لیدلی، لیکن ما د محمد په شان باچا کله هم نه دی لیدلی. کله چې هغه اودس کوي نو خلق د هغه یو څاڅکی اوبه هم ځمکې ته نه پرېږدي. نو زه تاسو ته نصیحت کوم چې محمد څه درته وایي ویې منئ. قریشو ورته وویلې 100 کالې نه پرېږدو، راتلونکی کال دی راشي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل استازي په توګه حضرت عثمان رضی الله عنه قریشو ته ولېږه. حضرت عثمان رضی الله عنه چې کله مکې ته لاړه نو قریشو عثمان رضی الله عنه په مکه کې یو څو ورځې د ځان سره حصار کړ. په مسلمانانو کې دا خبر خپور شو چې حضرت عثمان رضی الله عنه ګینې مشرکانو شهید کړی. نو صحابه کرامو د عثمان رضی الله عنه د انتقام اخستلو لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس د یوې ونې لاندې بیعت وکړ چې بیا وروستو هغې ونې ته شجرة الرضوان ویلی کېده. د دې بیعت خبر چې کله قریشو ته ورسېده نو ډېر سخت وډارېده او په بیړه یې سهیل بن عمر د خپلو شرطونو سره د صلح لپاره راولېږه. سهیل چې کله راغی نو مذاکرات شروع شول. د اوږدو خبرو نه پس دواړه طرفونه په یو څو مادو باندې موافقې ته ورسېدل. اول 10 کاله به د مسلمانانو او قریشو ترمنځ جنگ بند وي. دوهم مسلمانان به 100 کال عمره نه کوي، را روان کال به عمرې ته راځي. دریم که مسلمانانو ته له قریشو څخه څوک ور وتښتي هغه به بیرته قریشو ته سپاري، لیکن که د مسلمانانو څخه څوک قریشو ته راغی هغوی به یې په بیرته سپارلو مکلف نه وي وغیره شرطونه. په ظاهره کې خو دا ټول شرطونه د مسلمانانو خلاف کاري، لیکن په حقیقت کې داسې نه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د تړون د 2م شرط مطابق واپس مدینې ته راغی. یوه ورځ د ابو بصیر په نامه یو مسلمان د مکې نه راوتښتېده، مدینې ته راغی، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د تړون مطابق دا هم قریشو ته واپس وسپارلو. لیکن ابو بصیر په څه طریقې باندې د قریشو څخه ځان خلاص کړ او لاړلو د شام په لاره کې یو ځای کې دیره شو او د مکې نه ورته نور مظلوم مسلمانان هم راوتښتېدل. د ده سره یو ځای شو او د قریشو نه د خپل بدل اخیستلو لپاره د هغوی د قافلو نه مالونه اخیستل او سړي ورته وژل. نو قریش آخر تنگ شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپل استازی راولېږه چې دغه ماده دې د تړون څخه وباسلی شي او باطله دې کړی شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره ومنله. ابو بصیر
او ملګري ورته مدینې ته راوغوښتل. نو په دې ترتیب سره د تړون درېیمه ماده د کفارو د خپې ازغی وګرځېده او د تړون اول شرط دا و چې د مسلمانانو او کافرانو په منځ کې به 10 کاله پورې هیڅ جنگ نه کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه هم پوره فایده پورته کړله په داسې طریقه د عربو څخه بیرون چې د دنیا کوم سوپر پاور ملکونه وو هغوی ته د اسلام دعوت ورکول شروع کړل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د روم باچا قیصر ته د اسلام قبلولو خط ورولېږه. قیصر ته چې کله خط ورورسېده نو هغه د معلومات کولو لپاره ابو سفیان او د هغه ملګري چې شام ته د تجارت لپاره تلي وو دربار ته راوغوښتل. ابو سفیان چې کله د باچا د سوالونو جوابونه ورکړل نو باچا وویل چې ستا د جوابونو نه زه پوهه شوم چې دا شخص پیغمبر دی. ما ته معلومه وه چې پیغمبر دنیا ته راغلی لیکن داسې خبر نه وم چې په تاسو کې دی. بیا باچا ابو سفیان ته وویلې چې دغه زما د کرسۍ ځای به هم یو وخت هغه ونیسي لیکن د بادشاهۍ د مینې د وجې نه اسلام را نه وړلو. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم استازی په عزت سره رخصت کړ. بل خط رسول الله صلی الله علیه وسلم د حبشې باچا اصمحه ته ولېږه او هغه اسلام راوړلو. او بل خط رسول الله صلی الله علیه وسلم فارس چې نن سبا ایران ورته ویل کیږي د هغه باچا کسرا ته ولېږه لیکن کله چې دته خط ورورسېده د ډېر تکبر او غرور د وجې نه خط ټوټه ټوټه کړ. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شو نو ویل الله دې د ده باچایي همدغسې ټوټې ټوټې کړي او الله بیا همدغسې وکړله. په همدې طریقې باندې په کراره کراره په ټولې نړۍ کې اسلام خپرېدل شروع شو. د قریشو سره خو هسې نه هم تر 10 کالو پورې جنگ بندي وه. نو مسلمانانو خپله ټوله توجه د مکې په ځای خیبر ته واړوله.